د پاک څښتن طلا په نامه لیک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د لړم یا اقرب 12مه چې د نومبر میاشتې د 3 نیټې سره برابره ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د تنګي تاشقرغان لارې بیرته پرانیستل. د ملي دفاع وزارت ژغورنې ټیمونو د تاشقرغان تنګي لاره بیرته خلاصه کړه. ټپیان روغتونونو ته او زیانمنو سیمو ته یې بیړنۍ مرستې ورسولې. د فوټسال ملي لوبډلې سره د خلیفه سراج الدین حقاني لیدنه. خلیفه سراج الدین حقاني د یاد لوبډلې لوبغاړي وستایلې او هغوی یې د ټولو افغانانو رښتیني استازي بللي دي. او د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې. اوس هم بشپړ خبرونه. تېره شپه د سمنګان او بلخ ځینې سیمې د ریختر په کچه 4.3 درجې زلزلې ولړزولې چې په خلم ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړ. د ملي دفاع وزارت ژغورنې او انجینري ټیمونو د تاشقرغان تنګي لاره بیرته خلاصه کړه. ټپیان روغتونونو ته ولېږدول شول او زیانمنو سیمو ته بیړنۍ مرستې ورسېدلې. د عامې روغتیا وزارت پر وینا تر دې دمه له 100 زیات کسان شهیدان شوي او له 300 زیات ټپیان دي. خو د ژغورنې ټیمونه او روغتیایي ټیمونه لا هم په سیمه کې بوخت دي. په همدې حال کې د برېښنا وارداتي لینونه د زلزلې له امله پرې شوي دي. خو تخنیکي ټیمونه هڅه کوي چې جریان ژر تر ژره عادي کړي. برادرای عزیز سنگایی که میبینید سر سرک عمومی دان تنگی تاشقرغان است. د هیواد شمال زون په تاشقرغان تنګي کې هغه عمومي لار چې د تېرې شپې د زلزلې له امله تړل شوې د اسلامي امارت دفاع وزارت اړوند 209 فتح قل اردو د ژغورنې او انجینرۍ ټیمونو په هڅو بېرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د افغانستان ملي دفاع وزارت اعلان کړی چې د زلزلې له امله زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او بیړنۍ مرستې رسېدلې دي. د دفاع وزارت په وینا د عملیاتو پر مهال د غره له ښویېدو بند پاتې هیوادوال وژغورل شول او ټپیان د عاجلې مرستې لپاره نږدې روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د رئیس الاسم د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي بیګانې زلزلې په بلخ، سمنګان او بغلان کې ځاني او مالي زیانونه اړولي. د مړي د شهیدانو لپاره د جنت فردوس او ټپیانو د بیړنۍ روغتیا غوښتنه وکړي. د نوموړي په خبره د اسلامي امارت اړوند ټول مسؤلین او بنسټونه په سیمه کې بوخت دي څو اړین خدمات او بیړنۍ مرستې خلکو ته ورسوي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا 1 بجه د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ او شاوخوا سیمې د زورورې زلزلې له امله ولړزېدي. د وزارت ویان ویلي له بده مرغه د دې زلزلې له کبله له 100 زیات په شهادت رسېدلي او له 320 زیات تر اوسه ټپیان دي. داسې تېره شپه د هېواد په ځینې برخو کې زلزله رامنځته شوې. له بده مرغه چې په بلخ او سمنګان ولایت کې نږدې 320 تنه زموږ هېوادوال ټپیان شوي دي. البته شهیدان هم تقریبا د 100 څخه پورته دي. د معلومات تر اوسه پورې ابتدایي ارقام دي. زموږ د ژغورنې ټیمونه همدارنګه روغتیایي ټیمونه په سیمه کې موجود دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ لوري ټول روغتونونو ته امر شوی تر څو آماده اوسېږي هغه ټپیان چې لا هم په سیمه کې موجود دي د هغوی لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کړي او د هغوی په ژغورنه کې کار وکړي. البته بېلابېل ادارات په دغه برخه باندې بوخت دي او د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د هغوی سره په ګډه باندې د خپلو هېوادوالو د ژوند ژغورنې لپاره کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې د تېرې شپې له زلزلې وروسته د ازبکستان وارداتي برېښنا په 2 ځایونو کې له نایاب آباد څخه تر سمنګان او له خلم څخه تر پلخمري پورې پرچاو شوې ده چې له امله یې د پلازمینې کابل په ګډون بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، پکتیا، غزني او میدان وردګ په بشپړ ډول د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه بې برخې شوي.
ګرانو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې تیر شپه 1 بجه له زلزلې وروسته د ازبکستان وارداتي برېښنا مزي په 2 ځایونو کې له نایب آباد څخه تر سمنګان او له خلم څخه تر خمري پورې پرچاو شوي دي چې له امله د کابل په شمول د بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، پکتیا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو باندې په بشپړ ډول برېښنا قطع شوې ده. سره له دې چې هماغه شپه مهال د برېښنا ټیمونو لومړني تخنیکی اقدامات تر سره کړل خو مزي بیرته فعال نه شول. له همدې امله تخنیکی ټیمونو ته دنده سپارل شوې چې د برېښنا بیرته نښلولو لپاره د لینونو مسیرونه بررسي کړي. همدارنګه د تاجکستان وارداتي برېښنا لینونه تر کندوز پورې هم پرچاو شوي دي چې له امله هغه ولایتونه چې برېښنا یې له تاجکستان تامینېږي له برېښنا بې برخې شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکی ټیمونه په بیړني ډول د دواړو مسیرونو د بیرته نښلولو لپاره عاجلانه اقدامات کوي. له ټولو درنو هیوادوالو نه په ډیره مینه او احترام هیله کوو چې په دې برخه کې د برېښنا تر بیا وصل کېدو پورې له حوصلې او زغم څخه کار واخلي. د یادونې وړ ده چې د امریکای د جیولوژیکي سروې ادارې په وینا د زلزلې شدت 6.3 درجې و چې مرکز د افغانستان په شمال کې د مزار شریف ښار ته څیرمه د خلم ولسوالۍ سیمه ښودل شوې ده. د زلزلې اغیزې د بلخ، بغلان او سمنګانو په ځینو نورو برخو کې هم احساس شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د شمال زلزله ځپلو سیمو ته خپل مرستندویه ټیمونه استولي دي. د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې وروسته یې مرستندویه ډلې سیمو ته رسیدلي څو د خلکو اړتیاوې ورسوي او زیانمنو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. سازمان په خپله اعلامیه کې ویلي چې د ژغورنې او مرستو ترڅنګ دوی د زیانمنو کورنیو ملاتړ هم کوي او هڅه کوي چې د زلزله ځپلو لپاره بیړنۍ انساني مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو دا ګام د خلکو د ژغورنې او د کړکېچ د مدیریت لپاره مهم ګڼل شوی دی او سازمان له نړیواله مرستندویه ټولنې غوښتي چې د شمالي سیمو د زیانمنو کسانو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د پاکستان پوځي رژیم هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرله پسې هوایي بریدونو په ترسره کولو سره د بګرام هوایي اډې ته د امریکا د راستنېدو لپاره لار هواره کړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې په کابل باندې د هغه هیواد بریدونه او پرله پسې ګواښونه د اسلام آباد د قصدي پلان نښه ده چې په افغانستان کې کړکېچ رامنځته کړي. بګرام امریکا غواړي او بیا د پاکستان له خوا تهدیدونه کیږي او بمبار کیږي کابل باندې بیا بګرام اډه یو ځل بیا د ټولو پر خلو دا ځل د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبرې کړې دي او د پاکستان وروستي بریدونه او د هغوی هڅونه له دې اډې سره تړلې ده. نوموړی وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان وروستي هوایي بریدونه د اسلام آباد د هغو هڅو یوه برخه وه چې غواړي امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیرته ستنېدو لار هواره کړي. ښاغلي مجاهد له خیبر ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړه چې په کابل باندې د هیواد وروستي بریدونه او تکراري ګواښونه د پاکستان د قصدي پلان نښه ده چې غواړي په سیمه کې کړکېچ رامنځته کړي. په عین حال کې چې بګرام امریکا غواړي او بیا د پاکستان له خوا تهدیدونه کیږي او بمبار کیږي او کابل باندې بیا بې حرمتي کیږي او د موږ د حریم نقض کیږي نو دا د معلومیږي او بیا په مذاکرات کې خبره حل ته نه ځي چې حل کوي بیا تهدیدونه کې متصل سره روان په میډیا باندې دې نه معلومیږي دا او مایان او بخړول او مایان پکې نیول مطلب نو کچې دا ستوي بیا مخکې تاسو ویل چې څومره ضمانت کېدل د وربند دوام کې بیا ځکه ز امیدوار نه یم چې دا یو اړخ څه د کاملا په خپل اختیار کې ده نه د بل چا په خبره بل چا د آداب لپاره پالیسي په مخ وړي. ښاغلي مجاهد دا هم زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ژمنو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې باید عادي وي خو پاکستان هڅه کوي چې د کوچنیو پیښو له امله سوداګریزې دروازې وتړي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې انساني حالت باید له سیاست سره ونه تړل شي. ټول واره سمګو دی د پولو په اړه کې د دروازو په اړه کې د تجارت په اړه کې خبرې کړې دي دا ویل شوی دي چې دا بل سیاسي حالات سره نه تړو چې جنگ او وحشت هم پیښېدل دروازه باید بند نه وي تجارت باید خپل حال کې روان ځکه دواړه هیوادونه تجاران لري راسدر سره لري مالونه جی راځي مهاجرینو تګ راتګ د ناروغان جی راځي دا انساني حالات دي دا د جنگ سره متړو او دا د سیاست سره باید و نه تړو او ادم دا سوي د پریکړم د سیاست دا نه تړو.
مجاهد زیاته کړې چې د افغانستان د اوبو مدیریت او کنټرول د افغانانو په لاس کې دی او افغانان حق لري چې د هیواد په سیندونو او د اوبو سرچینو باندې د اوبو پروژې جوړې کړي. یادي واقعیت افغانستان په خپل خاور کې ډیم جوړي او بو جوړي کنټرول کې د افغانستان خپل اختیار ده. څنګه پاکستان هم دا کار کوي چې خپل خاور کې هر څه وکړي کولای شي. خو د کونړ سیند هم جوړیږي زما معلومات دا دي چې هغه پاکستان ته ضرر نه کوي ځکه هغه بیرته خپل مسیر باندې ځي صرف لار کې به وونه استفاده کیږي او بل خواته نه منحرف کیږي. د کونړ بیرته به دغه سیند ته ورز رواني لکه دقیقه مطالعه اوس هغه د پاکستان لپاره هیڅ مشکل نه جوړي د سینې کې دا وو بنديږي یا دا وو دلته چکل کیږي یا به دا وو بل بیا دغه دریاب ته ورځي دریای کابل. مجاهد د کابل او نوې ډیلي ترمنځ سوداګریزو او ډیپلوماټیکو اړیکو ته هم اشاره وکړه او ویل چې هند او افغانستان له دې پرته نور اړیکې نه لري. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستاني طالبانو مسله یو سیمه مسله ده. ښاغلي مجاهد له رسنیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستاني پلاوی د استانبول په خبرو اترو کې د خپلو کډوالو له منلو انکار وکړ. نوموړي وویل چې د خبرو اترو په لړ کې افغان پلاوی وړاندیز وکړ چې که پاکستان د افغانستان په خاوره کې د خپلو کډوالو د مسلې په اړه اندېښمن وي نو افغانستان چمتو دی چې دوی وسپاري. خو پاکستاني لوري په بې پروایي سره دا وړاندیز رد کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د هیواد د 19 کلنو فوټسال ملي لوبډلې له غړو سره لیدنه کړې ده. د کورنیو چارو په وزارت د معلوماتو له مخې خلیفه سراج الدین حقانی د یاد لوبډلې لوبغاړي ستایلي او هغوی د ټولو افغانانو رښتینی استازي بللي دي. ښاغلي حقانی له لوبغاړو غوښتي چې د لوبو په ډګر کې د افغانستان اسلامي او ملي ارزښتونو استازیتوب وکړي، د انضباط او ورورولۍ روحیه دې وساتي او تل د هیواد د ویاړ لامل وګرځي. نوموړي د لوبډلې روزونکو او د اولمپیک ملي کمیټې استازو ته د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی دی او ژمنه یې کړې چې د ځوانانو د سپورتي فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره به لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د 19 کلنو کم عمره فوټسال ملي لوبډله ټاکل شوې چې په نږدې راتلونکي کې د سیمې په یو شمېر نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. په تیرو 10 ورځو کې له پاکستان، ایران او ترکیې له 14,000 ډېر افغان کډوالې کورنۍ یا په خپله خوښه یا په زوره هیواد ته راستنې شوي دي. د چارواکو پر وینا یوازې په تیره یوه ورځ کې له پاکستان او ایران 490 کډوالې کورنۍ هیواد ته دننه شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمطلب حقانی وایي له پاکستانه د جبري شړلو له شدت وروسته د راستنېدونکو کډوالو شمېر زیات شوی دی. د کډوالو د ستونزو د مدیریت د عالي کمیسیون د شمیرو پر بنسټ یوازې په تیره یوه ورځ کې له پاکستان او ایران 490 کډوالې کورنۍ افغانستان ته دننه شوي دي. د ښاغلي حقانی پر وینا د کډوالو د ښه راغلاست او بیړنۍ پاملرنې لپاره په پولو کې د مرستې ټیمونه ځای پر ځای شوي دي. په تیرو 10 ورځو کې له ایران، پاکستان او ترکیې هیوادونو څخه په خپل خوښه او اجباري ډول 14,114 کورنۍ چې د افرادو تعداد 70,414 تنه کېږي هیواد ته راستنې شوي. د دوی له جملې 12,242 کورنۍ له پاکستان، 840 کورنۍ له ایران او 15 کورنۍ له ترکیې څخه راغلي دي. په ورته وخت کې په کندهار ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د تختې پل ولسوالۍ په یو لنډمهاله کمپ کې 2 افغان کډوال ماشومان د لوږې او خوړو نشتوالي له امله مړه شوي دي. د پیښې د راستنېدونکو کډوالو د بشري وضعیت په اړه اندېښنې راپورته کړي. له دې سره هم مهاله په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر سردار احمد شکیب د تورخم په پوله کې بند پاتې افغان کډوالو سره لیدنه کړې ده او ژمنه یې کړې چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د مرستې ویشلو سربیره به د دوی ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو اونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، د دواړو هیوادونو پلاوي اوس د پولو او کډوالۍ ننګونو د حل لپاره د خبرو اترو په دریم پړاو کې ونډه اخلي. د کډوالۍ د کارپوهانو پر وینا په دې وخت کې پر افغان مهاجرینو زیات شوی فشار ممکن سیاسي او امنیتي اړخونه هم ولري. اخراج صدها هزار مهاجر افغان از کشور پاکستان در واقع مشکلات بسیار گسترده‌ای را برای مهاجرین افغان در این زمان کوتاه با اون فشارهای بی سابقه دولت پاکستان در واقع به دلیل اون تنش‌های سیاسی امنیتی بین کشور افغانستان و پاکستان در واقع زندگی بر اینها شکننده شده است.
د یادونې د څو اونیو تړلو وروسته د تورخم لاره تیره ورځ له پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته د دواړو خواو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ بیا پرانیستل شوه. خو د هیواد په سویلي پوله کې د چمن لاره د 21مې پرله پسې ورځې لپاره د ټولو ترافیکو پر مخ تړلې پاتې ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف ویلي چې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سعیدوف ویلي په دې خبرو کې یې د سیمې د سولې ثبات او ټیکاو د ساتنې په اړه پر ګډو ژمنو ټینګار کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو تحولاتو په اړه هم نظریات تبادله کړي دي. بلخوا د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي له ازبکستان سره د دوی مثبت تعامل ښایي چې دواړه هیوادونه د سیمه ییز ثبات، اقتصادي همکارۍ او تفاهم ملاتړي دي. دان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان امنیتي ادارو د استخباراتي راپورونو پر بنسټ د خیبر پښتونخوا د ټانک ولسوالۍ په لالی خیل سیمه کې د ابودجانه په نوم یو ماین جوړونکی یو ماهر کس وژلی دی. راپور زیاتوي چې د یاد عملیاتو پر مهال له پیښې ځایه ځانمرګی واسکټ، لاسي بمونه او شاوخوا 13 کیلوګرامه چاودیدونکي توکې ترلاسه شوي دي. هممهاله د یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د هنګو ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د پاکستاني پولیسو پر یو موټر د ماین چاودنه شوې ده چې 3 افسران پکې ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامني تر بل هر وخت ډیره شوې ده او اسلام آباد ګوته دا بریدونه لنیسي چې افغانستان یې پلانوي. له تاسې خپلو ټولو همکارانو په مننې سره زموږ د 12 بجو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خدای